اسلام او ژوند. اسلام او ژوند د سپوږمۍ رادیو اسلامي او معلوماتي خپرونه ده. السلام علیکم. اسلام او ژوند خپرونې ته پای مو ملتیا وکړئ. اذان په لغت کې اعلان ته وایي او په اصطلاح کې هغه خاص الفاظ دي چې د هغو په وسیله د لمانځه وخت معلومیږي او د لمانځه د ادا کولو طرف ته بلنه کیږي. اذان په قرآن او سنتو ثابت شوی. الله تعالی د المائده سورت په 55 آیات کې فرمایي او کله چې غږ کوئ تاسې طرف د لمانځه ته یعنی اذان کوئ. او په سنتو کې هم په دې باره کې ډیر احادیث نقل شوي لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي او کله چې د لمانځه وخت شي باید یو له تاسې اذان وکړي او باید مشر د تاسې امامت وکړي. د اذان په کولو کې لوی فضیلت او ستر اجر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرته خلک د اذان او اول صف د ثواب څخه خبر وای د هغه د ترلاسه کولو لپاره یې پرته له پچې اچونې بله چاره نه لرله، حتما به یې په هغه باندې پچه اچوله. په همدې توګه په یو بل حدیث شریف کې چې ترمذي روایت کړی دی فرمایي پیری انسان او نور هر مخلوق چې د مؤذن غږ واوري د قیامت په ورځ به په هغه باندې شهادت ورکوي. د یو بل حدیث شریف مفهوم دی چې د قیامت په ورځ به په ټولو خلکو کې د مؤذنینو غاړې اوږدې وي. په وروستیو کې د یو نړیوال راپور له مخې په نړۍ کې تر ټولو زیات خورېدونکی آواز اذان ګڼل شوی. د دې راپور له مخې هره ورځ اذان د اندونیشیا د ختیځو جزیرو څخه د صبح صادق د ختلو سره پیلیږي او په یو وخت کې په زرګونو اذان کوونکي د الله د توحید او د رسول الله د رسالت اعلانونه کوي. د ختیځو جزیرو څخه دا پړاو لویدیځو جزیرو په لوري حرکت کوي او نیم ساعت وروسته د اذانونو دا سلسله د سماټرا په جزیرو کې پیلیږي او د سماټرا په کلیو ښارونو کې د اذانونو له پیلېدو مخکې د ملایا په جوماتونو کې د اذانونو آوازونه پورته شي. دا سلسله نیم ساعت وروسته د بنګلادیش پایتخت ډاکا ته رسیږي. په بنګلادیش کې لا اذانونه نوي ختم شوي چې د کلکتې څخه تر سریلانکا پورې اذانونه پیل شي او له کلکتې څخه د هند تر بمبئی پورې ټول اذانونه پیل شي او د هندوستان ټوله فضا د الله د توحید او د هغه د رسول الله د رسالت اعلانونه ونیسي. په هندوستان کې چې اذانونه په ختمېدو شي نو د کشمیر په سری نګر او سیالکوټ کې پیل شي او له سیالکوټ څخه دا سلسله د پاکستان کراچۍ ګوادر او له هغه څخه بیا ټول پاکستان ته ورسیږي. په پاکستان کې تر اذانونو ختمېدو وروسته دا سلسله افغانستان او مسقط ته ورسیږي او په دې وخت کې د افغانستان او مسقط ترمنځ ټوله فضا اذانونو نیولې وي. د مسقط څخه تر بغداد پورې د یو ساعت فرق دی. په دې وخت کې د سعودي عربستان، یمن، متحده عربي امارات او کویت او عراق سیمه په مسلسل ټول اذانونه په خپله غېږ کې نغښتي وي. د بغداد څخه بیا تر اسکندریې پورې یو ساعت فرق دی. په دې کې د اذانونو دا هوا په شام، مصر، سومالیا او سودان کې لګیږي. اسکندریه او استانبول د هیواد په طول او عرض کې واقع دي او له هغه څخه بیا د ختیځې ترکیې پورې د نیم ساعت فرق دی. په دې وخت کې د ترکیې ټوله فضا اذانونو نیولې وي. د اسکندریې څخه بیا تر طرابلس پورې د نیم ساعت فرق دی. په دې وخت کې اذانونه په شمالي امریکا، لیبیا او تونس کې پیل شي او ټوله فضا بیا د الله توحید او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اعلانونه ونیسي. د سبا له راختلو د اذان چې له اندونیزیا څخه پیل شوی و د 9 ساعته سفر نه وروسته د اقیانوس بحر ختیځو غاړو ته رسیږي. دا سلسله لا د اقیانوس بحر غاړو ته رسیدلې نه وي چې په اندونیزیا کې بیا د ماسپښین اذان پیل شي او په دې ډول په ټوله ځمکه کې یوه ثانیه هم داسې نه راځي چې په سلګونو په زرګونو بلکې په لکونو اذان کوونکي د الله د توحید او د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اعلان ونه کړي
او دا سلسله به تر قیامته پورې جاری وي. دا چې اذان په آیاتونو نبوي حدیثو کې د ډیر ارزښت لرونکی او د نړۍ په کچه ډیر خپریدونکی آواز دی، نو له یوې خوا باید موږ او تاسو کوښښ وکړو چې د لمانځه لپاره د اذان مؤذن واوسو، او له بلې خوا د اذان اصلي موخه دا ده چې د لمانځه کول له یاده ونه باسو. د یوه مؤمن مسلمان په توګه باید تل 5 وخته لمونځ په جماعت سره ادا کړو، تر څو دنیوي او اخروي اجر او ثواب مو په نصیب شي. وما علینا الا البلاغ المبین.